درنو دوستانو، سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د سین درس وایو. سین د پښتو الفبا 22م توری دی. سین د س آواز ورکوي او په انګلیسي باندې په اس لیکل کیږي. نو راځئ د سین درس ته ولاړ سو. سین ساینس. د سدو ساینس خوښ دی. سدو غواړي ساینټیسټ سي یا ساینسدان سي. تاسو دا الک ګورئ؟ د دې الک نوم سدو دی او سدو په خپلو درسونو کې ډیر کوشش کوي. غواړي چې په آینده کې ساینټیسټ سي. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. د سدو ساینس خوښ دی. سدو غواړي ساینټیسټ سي. تاسو ګورئ په سدو ساینس او ساینټیسټس کې سین راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له سین څخه راځي. سین ساعت. په انګلیسي باندې ساعت ته کلاک وایي. سین سترګې. په انګلیسي باندې وسترګو ته آیز وایي. او دا چې شدی دا هم له سین څخه راځي. سایوان. نو موږ ګورو چې له سین څخه ساعت، سترګې او سایوان راغلی. سایوان ته په انګلیسي باندې امبریلا وایي. اوس به وګورو چې که سین د یو حرف په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. پنسل. په پنسل کې سین په مابینځ کې راغلی دی. او پنځوس. په پنځوس کې سین په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له سین څخه راځي. آفرین. دا درس په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې وښکاره کړئ. سین ساینس. د سدو ساینس خوښ دی. سدو غواړي ساینټیسټ سي. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.